اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. راځو تیر ورځ موږ د اکسس پروګرام په معرفي باندې خبرې کړې او دلته مې یو ډیټابیس خالي ډیټابیس جوړ کړی ښه نو راځو زه په دغه خالي ډیټابیس نه راخلاصېږي کې تېره ورځ هم مشکل و زه به یو نوی ډیټابیس واخلاصی ده. راځم اکسس پروګرام ته اجازه ده کیبورډ نه ده وصل زه د کیبورډ وصل کړم. اکسس کله چې اکسس را خلاص کړم له اکسس څخه وروسته موږ ته دا صفحه راتله بلانک ډیټابیس باندې کلیک وکړو. له هغه وروسته مثال نومر کوم د چا په نامه زه دلته ورته د ولی خان په نامه ډیټابیس پکار ده او مهم نه ده د ډیسکټاپ صفحه یا ډاکومنټ کې د اوجکس ساتو. نو موږ ته دغه صفحه راځي. کله چې دغه صفحه را خلاص نو تاسو به راځي دا به کلوز کوئ یا به کنټرول ډبلیو پریس کړئ. له هغه وروسته به دغه صفحه بنده شي. نو راځو موږ ویلی چې دغه د په اکسل پروګرام کې شپږ ابجکټ تقریبا دلته وجود لري. ټیبل د له ورته کیری ده او فارم ده ریپورټ ده دلته میکرو ده او دلته سیده ماډل دا شیان وکنه. له هغه وروسته راځو دلته د هر شي په ډیزاین به موږ دلته کار کوو. لکه دلته ټیبل لرو د ټیبل ډیزاین کې به ټول کار کوو. کیری لرو د کیری په ډیزاین به کار کوو. فارم لرو د فارم په ډیزاین به کار به کوو او دلته ریپورټ لرو د ریپورټ په ډیزاین به کار کوو. صحیح شو. او له هغه وروسته دلته موږ د کله چې ډیټابیس جوړ کوو مثال راځم دا ډیټابیس ما جوړ کوو یا هم راځم دا راخلاصوم. که دا راخلاص کو په اوله کې تاسو دلته یو خط درکوي نو هغه به تاسو ایډیټ کوئ نه که چېرته هغه نه کوي بیا په هغو کې کوم تغیرات راولي هغه نه راځي. نو بیا راځم مثال اکسس پروګرام ته له اکسس څخه وروسته دلته ګوره ما د ولی خان په نامه ثبت کړو دا راخلاصوم. ګوره موږ ته د انیبل کنټینټ په نامه دا خط راکوي. که چېرته دا فعالا انیبل نه کړو اجازه ده له هغه وروسته بیا د زیات شانس د ډیټابیس کې کار نه کوي. نو تاسو به راځئ په دې به کلیک وکړئ دا ټول شانس دا کار وکړي. بل دغه ډیټابیس موږ جوړ کړی دا خالي ده. راځو اوس په دې باندې غږو څنګه کولی شو په دې کې شاګردان ذخیره کړو. نو بیا به راځو له ټیبل څخه به استفاده کوو ټیبل ډیزاین نه. نو ټیبل چې دا ول ټیبل لکه څنګه چې موږ په نورو پروګرامو کې تعریفوو ټیبل د راګانو او د کلمو مجموعې ته ټیبل ورکول کېږي. مثال راځو دا کالمونه او دا راګانې وي که نه. نو دلته چې دا اوس په دې شکل سره تعریف کوو نو دلته هم په هغو شکل سره تعریفوو. یا مثال دلته داسې تعریفوو چې د ډاټا تعداد یا د ډاټا ساتنې ته ټیبل ویل کېږي. نو اول چې دی بیا دلته موږ ټیبل کې په دوه ډوله لرو. کله چې ټیبل جوړوو یو ډیټا شیټ ویو لرو او بل دلته ډیزاین ویو لرو. په ډیټا شیټ ویو کې فقط موږ انزرټ یعنې اضافه مثال شاګردان راځي دا به اضافه کوو. ډیزاین ویو کې زه دلته به د ډیزاین د کوم ټیبل ډیزاین به کوو. اول چې دا راځو موږ یو غواړو چې مثال یو ډیټابیس جوړ کړو ټیبل جوړ کړو نو کوم شیان تا ته اول ښکارېږي هغه به تاسو ته دلته لیکئ. زه مثال ورته لیکم چې آی ډي نمبر له آی ډي نمبر څخه وروسته نیم راځي. کله چې نیم لیکئ نو دا تاسو نه قبلوي درته وایي دا سرور ده نو تاسو به دلته نیم نه ورته لیکئ. دلته به ورته لیکئ چې مثال سټوډنټ نیم یا به ورته لیکئ چې مثال دا سټوډنټ یا مثال امپلای ای نیم مثال هر شی هم چې ورته لیکو خو په تنها سټوډنټ به نه ورته لیکئ. یا مثال بعضې دلته داسې ورته لیکئ چې سټوډنټ کله چې ولیکو فاصله نیم په دوه شکل سره به هم نه کوي ځکه چې دا بیا په کوډینګ کې کار نه کوي فاصله او نیم که چېرته تاسو ورته ولیکئ نو دا هم بیا په کوډینګ کې دوی څخه غلطېږي چې مثال موږ ریسروټ ښیي مثال د خپل ټیبل ښیي نو دلته ښه دا ده چې مثال دلته زه فقط سټوډنټ نیم ورته لیکم په دغه شکل سره. بیا وروسته بیا تغیرولی شرط دی ماته نوم وښیي یا مثال سټوډنټ نیم وښیي. صحیح شو. بل راځم فادر نیم یا په سلاش باندې هم کېږي سلاش هم دی ورکولی چې مثال لکه فادر نیم ته داسې ورکړو. مثال له هغه وروسته راځو ډیټا هم رسرور ده خو داسې په هغه کې نه استفاده کېږي کوډینګ کې دا به دغه شکل زه ورته پرېږدم. او له هغه وروسته مثال دلته ورته راځم چې مثال ماریډ ورته ښیم چې مثال ماریډ له هغه وروسته راځو بل کوم څه ښکارېږي فون نمبر ورته ښیم چې فون نمبر ښکارېږي. او لاندې ورته راځم مثال فیس ورته ښکارېږي. لاندې مثال ورته ځم ډسکاونټ ورته ښکارېږي یعنې کوم تخفیف ورته سوی ده که نه ده سوی. لاندې مثال پیډ یعنې څو یې ښکړی دی پرداخت کړی دی او دلته هم مثال ورته چې بیلانس. صحیح شو.
او لاندې مثال ورته نسی ډاکومنټ کوم مثال ډاکومنټ لري هغه دلته او دلته مثال ورته لیکلی سي فکچر هم عکس هم راسي او دلته مثال ورته لیکلی سي انفو هر شی راتلو لاندې کولی سي مثال تاسو ورته استفاده کوئ. یو مثال راځم دلته نور لوکافیزرت کې به مثال کوم یو پروګرام ته مثال پروګرام ورته لیکم چې کوم یو پروګرام ته د مثال ثبت نام کړی د سایزو پروګرام دا مې ورته ولیکو او دا هم کلوزوم. نو دلته موږ په افیس 2014 کې دلته یو داسې کلوز بټن درلودل دی چې هم کلوزولی سي. نو دلته زه دې ځای کې موږ ته راخیستی په دې به کلیک وکړئ. له دې څخه وروسته تاسو چې ته غواړئ دا ذخیره کړئ سیو باندې کلیک وکړئ نو دا تاسو ذخیره کېږي او یا که کنټرول ډبلیو پریس کړئ هم په دغو شکل سره تاسو پیغام درکوي. او یا که مثال که چېرته مثال موږ دا ټیبل جوړ کړی وي ټیبل مې ډیلیټ کو ښه راځه ګوره دا ټیبل موږ جوړ کړی اوس غواړی سي مثال دا سیو کړې نو له دې طریقې هم کولی سي مثال او یا کولی سي مثال کنټرول ډبلیو نه هم کولی سي او دلته کله سي کنټرول اس پریس کو هم موږ ته راځي. اوس ټیبل ته نوم څه ورکوئ خپله دلته څه د ټیبل 1 په نامه ذخیره کړئ. زه درته نه د سټوډنټ نیم په نامه یا سټوډنټ ډیټیلز په نامه یې ذخیره کوم. صحیح سو دلته ډیټیلز ورته ولیکل هغه وروسته کولی سي مثال دا ولیکو او اوکې کوئ. له اوکې څخه وروسته تاسو وایئ چې دا پرایمري کی لري پرایمري کی ورکوئ که نه ورکوئ. نو دا تر هغو پورې چې موږ پرایمري کی نه وي نو تاسو ورته نو کوئ. او دلته ګوره په 2021 افیسو کې که چېرته تاسو یس باندې کلیک وکئ اتوماتیک اکسس د دغو ټیبل ته آی ډي نمبر دوی ورکوي. او که چېرته کلیک نه کړو نو د کوم آی ډي چې موږ ورکړی دغه آی ډي دغو رقم پرېږدي دوی آی ډي نه ورکوي. صحیح سو نو دا ورته نو کوم له هغو وروسته راځم دا کلوزوم کله چې کلوز کړو دا د موږ د ټیبل د سټوډنټ ډیټیلز په نامه جوړ شو آی ډي نمبر هر څه موږ خپل ورکړی. خو اوس راځه دلته سیده مثال که بیرته رایټ کلیک کوم ډیزاین ویو کوم ټیبل چې موږ جوړ کړو اوس څنګه کولی سو په دې کې نوم اضافه کړو. مثال دلته م نوم لیکلی فادر نیم څنګه داسې دا فقط د ډیزاین برخه ده. په دې کې موږ د مثال نوم اضافه نسو اضافه کولی. که چېرته اضافه کوو نو تاسو به راځئ دا به کلوزوئ کله چې کلوز کړو له هغو وروسته به دلته سټوډنټ په نامه سټوډنټ ډیټیلز په نامه فولډر په دې به کلیک وکړئ له هغو وروسته به تاسو دا صفحه راخلاصوي. یا هم کله که چېرته مثال موږ په ډیزاین ویو کې ډیزاین ویو کې کلیک وکړو نو دلته موږ د ویو دوه لرو یو چې د ډیټا شیټ ویو لرو په دې باندې کلیک وکړه کله چې کلیک وکړو ګوره موږ ټیبل ته بوتلو په دې باندې تغیرات راوستلی سي. اوس که غواړئ چې بیرته ډیزاین ته لاړ سئ نو دلته بیرته اتوماتیک ډیزاین ویو انتخابوئ کلیک وکړه بیرته ډیزاین ویو ته راځئ. دلته ډیټا شیټ ویو باندې کلیک کوم له هغو وروسته مثال دلته ګوره آی ډي نمبر هغه ورته لیکه هر شی چې ورته لیکي لیکلی سي. خو دا طریقه زده یو څه غلطه ځکه آی ډي نمبر کې فقط باید نوم ولیکل سي فیس کې فقط نوم ولیکل سي. دلته موږ مکمل خط ولیکو نو راځم دا بیرته ډیلیټوم په دې باندې باید موږ د دې لپاره موږ بیا دلته ډیزاین ویو ته راځم ډیزاین ویو څخه وروسته موږ دلته ډیټا ټایپ لرو. اوس خو راځه دلته ټول ته شورټ ټیکس انتخاب ده. شورټ ټیکس د جنرال ده. که چېرته شورټ ټیکس تاسو ورته انتخاب کړی و هر یو فیلډ ته نو هغلته سیده بیا تاسو جنرال خط لیکلی سي هغه سمبولونه لیکلی سي او نمبر لیکلی سي هر څه کې لیکلی سي. او که له هغو وروسته مثال دلته ګوره لانګ ټیکس نمبر ورته انتخاب کړی تاسو خط نسئ لیکئ. مثال نمبر کې هم تاسو کولی سئ خط ولیکئ جنرال ده. او دلته مثال کرنسي ورته انتخاب کړی اټو نمبر په دې کې بیا فقط هغه کوم شیان چې مشخص دی هغه کې لیکلی سي. نو دلته اول څه د آی ډي لرو د آی ډي لپاره باید راځو څه انتخاب کړو نمبر انتخاب کو. صحیح سو نو دلته ورته چې دا نمبر ورته انتخاب کو په دې کې خو نمبر انتخاب سټوډنټ نیم اول چې دا شورټ ټیکس کې زده تقریبا موږ تر 255 حروف خط لیکلی سو. که چېرته یو نوم تر 252 لوړېدو نو بیا به راځو تاسو به چېرته انتخابوئ لانګ ټیکس ورته انتخابوئ. اول خو داسې نوم نه راځي تر 255 ورسېږي. صحیح سو بیا که چېرته مثال انفارمیشن کې مثال تاسو استفاده کولی سئ که چېرته له 255 څخه حروف اوښتو نو بیا به لانګ ټیکس ورته انتخابوئ. له هغو وروسته بیا راځو دلته فون نمبر ده. فون نمبر ته چې او دلته نمبر لرو که غواړئ چې مثال نمبر راسي نو دلته لارج او نمبر لرو چې تقریبا دواړه یو شی دي. نو دلته کلیک وکړه دو کې فقط کولی سئ نمبر راسي. بل راځو دلته له هغو څخه وروسته نمبر څخه دلته ډیټا ټایم لرو ګوره دلته بیا دلته تقریبا 14 دانې ده ډیټا ټایپ راخیستې په نورو کې 12 دی. دلته چې مثال لانګ ډیټ او ایکسټینډنټ راخیستې دي. صحیح سو نو دلته به تاسو ټایم ورته د ډیټ لپاره ډیټ او ټایم راځي.
که چېرته مثال موږ تاریخ ورته دلته تاریخ استفاده کړو هغو لپاره فقط ډیټ ان ټایم استفاده کوي. اوس خو ما زه دغه یو څو دانې مې استفاده کړو دا به کنټرول ډبلیو کوو دا به ذخیره شي. اوس راځم دلته مثال ګوره آی ډي نمبر ولیکلو آی ډي نمبر کې موږ عدد ولیکو لیکل کېږي نه ولې ځکه موږ نمبر ورته انتخاب کړو. دلته فقط تاسو کولی شئ نمبر انتخاب کړئ. یو اوس بله خانې ته ولاړ مثال څوک ده خالد په نامه نفر راغی د پلار نوم یې حکیم د حکیم زوی ده. له هغه وروسته په نمبر بیا موږ خط کله ولیکو انټر که پرېږدي نه ځکه موږ دلته ډیټا ټایپ څه شی ورته نیولی نمبر ورته نیولی. یعنې د ډیټا ټایپ د دې لپاره چې دغو ډیټابیس منظم شي یعنې کومه غلطي کې رانه شي صحیح شو. نو دلته به تاسو هغه شمېره ورته لیکئ مثال دغه شمېره شوه له هغه وروسته دلته تاریخ ده زه نمبر کې لیکم انټر که پرېږدي نه پرېږدي که مثال تاریخ لیکم نو بیا به راځي ورته راسي مثال د 12 تاریخ د 2024 کال انټر یې که ګوره تاریخ یې پرېښودو. خپله چې لیکې هم پرېږدي او که دلته دغه باکس باندې کلیک وکړئ کله چې موږ ډیټا ټایپ ډیټ ان ټایم ورته انتخاب کړو هغه وروسته موږ ته دا ډیټا ټایپ راکوي. اوس کوم یو تاریخ غواړئ ټوډې د نن ورځې تاریخ راته راوړي ټوډې باندې کلیک وکړه ګوره نن ورځې تاریخ درته راولي. او که چېرته وایي چې نه زه خپله مثال ورته انتخابوم دلته هر یو څه ورته انتخابوي فقط 19 تاریخ کلیک وکړه ګوره 12 صحیح شو. یا مثال دلته راځه دلته دغو میاشت هر یو ورته تغیرولی شي. دلته مثال 2 ډسمبر ده کلیک وکړه د جنوري شو که نه. یا مثال دلته بیرته دې خواته راځه نومبر مثال دا میاشت ورته تغیرولی شي. نو زه ورته وایم ټوټې د نن ورځې تاریخ راوله ګوره نن ورځې تاریخ راوست. له هغه وروسته پیسته بیا موږ ډیټا ټایپ نه ده انتخاب کړی نو دا راځم کلوزومه. له هغه وروسته بیا په دې رایټ کلیک کوم ډیزاین ویو ته کله چې رالو بل دلته له تاریخ څخه وروسته دلته موږ ګوره کرنسي لرو. که چېرته مثال غواړئ دغه پیسو ته زده باید څه انتخاب وي پیسته کرنسي. نو دلته ډیټا ټایپ ته راځم له هغه وروسته راځو کرنسي ورته انتخابو. کله چې کرنسي ورته انتخاب کړه اوس راځم کله چې موږ دا سیو کومه کله چې سیو کو اوس په دې کې کومه کرنسي یا کوم فیس موږ لیکو هغه په اتوماتیک کومه علامه اخلي ډالر علامه ځکه چې موږ کرنسي ورته انتخاب کړو. مثال په دغه شکل لاندې راځم یو بل نفر هم اضافه کوي دوم نمبر ورته لیکم چې موحد په نامه ده او د علي خان زوی د مثال د علي زوی د دغه کوم شمېره یې دغه ده او تاریخ زه د تاریخ هم تاسو دلته ورته اضافه کړئ چې مثال په دغو تاریخ سره راغلی له هغو څخه انټر کوئ مثال د دې زه 1500 افغانۍ ده 1500 افغانۍ ولیکئ انټر کوئ اتوماتیک هغه کرنسي علامات ځکه موږ کرنسي ورته انتخاب کړی. نو ډسکاونټ او پیر ته په دغو بلانس په دغو شکل سره دغو مکمل ته باید شي انتخاب شي دغه کرنسي انتخاب شي. نو راځم دلته ډسکاونټ ته هم کرنسي ورته انتخابوم او پیر ته هم کرنسي انتخابوم. مثال راځم ګوره کرنسي مې ورته انتخاب کړه. اوس راځو کلوزوو کله چې مثال کلوز کړل کلوز څخه وروسته تاسو بیرته دا راخلاص کړئ دې څخه وروسته کله چې مثال دلته کوم هغه تاسو رسوئ مثال ډسکاونټ یې نشته د هغه وروسته راځم پیر څو یې پرداخت کړی دی دې هم مثال 300 افغانۍ فیس ده نو 300 پرداخت کړی هغه به د افغانۍ کرنسي اخلي. خو بیا هم که چېرته غواړئ چې د افغانۍ او کالدار یې واخلئ هغه به انشاءالله په راتلونکي درسو کې وایي صحیح شو. له کرنسي څخه وروسته دلته اټومیټیکل نمبر لرو. اټومیټیکل نمبر چې ده بیا خاص د آی ډي لپاره استفاده کوي. اوس راځم که د کلوزوم کلوز څخه وروسته دریم نفر راځي مثال دلته به دریم نفر ته راسم له دریم نمبر څخه وروسته کله چې آی ډي نمبر ته راسم نو دلته ګوره مخکې آی ډي نمبر ورنه تیر شو که تیر نه شو مثال دلته نه خالد آی نمبر یې ونه اخیست. یا مثال زه دلته ورته لیکم چې 3 بیا هم منې ځکه موږ دلته څه ورته اخیستی نمبر هم ورته اخیستی. نو نمبر کې بیا ته د خپلې خوښې آی ډي نمبر استفاده کولی شي. نو هغسې ده د خپلې خوښې باید استفاده نه شي مثال شاید 2 ته یو رقم واخلي ګوره 2 ته پرېښود که پرې نه ښود. نو راځو دا به تاسو کلوز کړئ له کلوز څخه به وروسته تاسو رایټ کلیک وکړئ او ډیزاین ته کله چې راغلی دلته به آی ډي نمبر ډیټا ټایپ ته راسئ دلته به چې تاسو ورته انتخابوئ اټو نمبر یعنې اتوماتیک د اټو نمبر واخلئ یعنې تا ته هېڅ ضرورت نه شي ته یې ولیکئ. خو دا نه مني ولې ځکه تاسو ته وایي چې آی ډي نمبر باید تاسو له اول نه ورته اخیستی وای ډیټا ټایپ دا باید ډیلیټ کړئ. له ډیلیټ څخه به وروسته دا ورته وایي یس که ښه دا ډیلیټ شو له هغه وروسته به تاسو رایټ کلیک وکړئ او دلته به یې ور را انزرټ کړئ د آی ډي نمبر په نامه به یې واخلئ صحیح شو. ښه دلته تاسو اټومیټیکل ورته انتخاب کړئ. اوس راځم دلته مثال زه ورته وایم چې آی ډي نمبر
آی ډي نمبر ورته واخیستل، یو وروسته اټومیټیکل او دا هم کلوز کا او سیو کا. له سیو څخه وروسته ګور راځه دلته کله سره راغلی دلته هغه ګور اتوماتیک چینج کړی که نه دی چینج کړی. زه مثال راځم څلورم نمبر د الف ناموس او لاندې راځم ګوره پنځم نفر ته کله چې تر هغو نه راځي نو راغلی، کله چې مثال ورته لیکم چې خان پنځه څوک نه سو، یعنې تا ته هېڅ ضرورت نشته. خو که چېرته ته راسې دغه انټر کړې وروسته مثال ته تغیرات کې راولې دلته ورته ولیکه انټر کې لیکل کېږي نه، د خانو په اساس ترتیب سره دی خپل لیکي، یعنې په دې کې ته بیا هېڅ نشې کولی چې تغیرات راولې. بېرته ډیزاین ویو ته راځو، له ډیزاین ویو څخه وروسته له اټو نمبر څخه دلته یسونو لرو. که چېرته موږ دلته ماریډ ما درته انتخاب کړی دا د یسونو ده. که چېرته مثال یو سړی تاسو کارمند و ماریډ مثال متأهل نو فقط ټیک مارې که دا سړی ماریډ ده واده یې کړی. او که چېرته مجرد نو مې ټیک ماره یا مثال تاسو د شاګردانو په اساس یې کولی شئ. مثال کومو شاګردانو چې فیس ورکړی هغه ټیک مارک کوي، کومو چې نه ده ورکړی مې ټیک مارک. اوس ګوره دلته مارک ده نو تاسو به درسې ډیټا ټایپ به چېرته انتخاب کوئ یسونو. یسونو هم چې انتخاب کړو دا کنټرول ایس سیو کوئ. سیو څخه وروسته تاسو کله چې دلته راسئ اوس ګورئ مارک ته ټول ته دغه خانې راوستلې که نه ټیک مارک. فقط کوم نفر چې فیس ورکړی ټیک مارکه ګوره ټیک مارک کوم یو نفر چې نه در کړی فري ده دا بل چې ورکړی بیا دا فري ټیک مارکه دی هم ورکړی دی هم ورکړی دی بل نفر چې ده تر اوسه پورې نه ده راغلی. صحیح سو که غواړئ چې په دغو شکل سره ټیک مارک راولئ نو دلته به له یسونو ډیټا ټایپ څخه استفاده کوو. او له هغو وروسته بیا راځم له یسونو څخه وروسته اول ابجکټ لرو، دا د عکس لپاره استفاده کوي. مثال موږ دلته ویلی چې پکچر که نه غواړئ چې مثال اوس یو عکس راسي دا ډیټا ټایپ ټولې په دغو شکل سره هم استفاده کولی شي. مثال ګوره زه ورته چې اول ابجکټ مې پکار ده، اول ورته ولیکه اتوماتیک ګوره انتخاب شو انتخاب نه شو. انټر کله انټر څخه وروسته اول ابجکټ انټر که ګوره اتوماتیک هغه انتخاب شو. نو دا کلوز کله کلوز څخه وروسته سیو له سیو څخه وروسته کله چې دا راخلاص کړې اوس به راسې فکچر ته. کله چې فکچر ته راغلی ګوره فکچر ته تاسو راغلی اوس به دلته یو عکس راخلاصوي. عکس څنګه راخلاصېږي نو تاسو به دلته راسې رایټ کلیک به وکړئ، رایټ کلیک څخه انزرټ ابجکټ باندې کلیک وکړه. کله دې په انزرټ ابجکټ باندې کلیک وکړو اوس تاسو وایئ چې له کوم پروګرام یې عکس راخلاصوئ نو دلته ګوره بیټ ماپ ایمیج باندې کلیک وکړئ، یعنې پینټ پروګرام. دا پینټ پروګرام به راخلاصي نو دلته به پیسټ راسې فیسټ پران کلیک وکړئ هغه عکس به تاسو ورته انتخاب کړئ. مثال ما دا عکس ورته انتخاب کړو دا به کلوز کړئ. صحیح سو اوس ګوره دلته یو عکس را اکران راغی کلیک وکړه ډبل کلیک چې وکړو تاسو عکس دلته ښیي. نو داسې دا د اول ابجکټ چې د پکچر لپاره استفاده کوي. مثال راځو کومې سیویانې تاسو استفاده یک د شاګرد ذخیره کوئ بیا به استفاده کوئ. صحیح سو بیا راځم له اول ابجکټ څخه وروسته دلته هایپر لینک لرو، لکه څنګه چې موږ دلته لاندې ورته لیکلی چې دې سړی ایمیل نو دا ایمیل چې ده باید لینک وي. صحیح سو نو دلته هایپر لینک ورته استفاده کوو. هایپر لینک هم کله چې استفاده کوو یا راځم دا بیرته کنټرول زیډ کوم یا دلته ورته انتخابوم چې نه دلته شورټ ټکس وي دلته بیرته ورته انتخابوم چې شورټ ټکس دی. اوس که چېرته زه دا کلوز کړم او دلته راسم ایمیل ته لاندې ایمیل ته راځم ایمیل ته کله چې زه مثال دلته ورته لیکم چې khalid@gmail.com دا ایمیل سو. اوس ګوره هغسې دا ایمیل لینک ده که نه نه د لینک که نه ځکه موږ په شورټ ټکس کې انتخاب کړی نو دا بیرته ورته کلوزوم. کلوز څخه وروسته ډیزاین ویو ته راځم. کله چې ډیزاین ویو ته راغلی نو تاسو به راسئ ایمیل ته. کله چې ایمیل ته راغلی مثال ایمیل ته راځم ایمیل کې به تاسو ورته انتخاب کړئ چې هایپر لینک، یعنې کله چې تاسو یو کوم ایمیل لیکئ دا د اتوماتیک له انټرنیټي صفحې سره لینک نو اوس دغه هایپر لینک ورته انتخاب کو کلوزوم او دا هم ورته سیو کوم. اوس تاسو راسئ په دې باندې کلیک وکړئ. کله چې مثال راځئ اخر ته کله چې مثال دلته اخر ته راسئ نو دا کوم یو هغه چې تاسو انتخابوئ دا به لینک یې. مثال لاندې ورته راځم هغه اتوماتیک لینک سوی که نه د لینک سوی دلته ورته لیکم چې ali2@gmail.com کله مې چې دا ورته ولیکو اتوماتیک دغسې ده له انټرنیټي صفحې سره وصلېږي. یا مثال دلته راځو اوس تاسو فقط کلیک وکړئ له کلیک څخه وروسته که تاسو انټرنیټي صفحه او ایمیل ادرس اوټلوک پروګرام موجود وي نو اتوماتیک ایمیل ته ځي. صحیح سو له وروسته بیا راځم دلته ډیزاین ویو ته راځم. ډیزاین ویو ته کله چې راغلی بیا ډیټا ټایپ ته راځم. په ډیټا ټایپ کې دلته اټچمنټ لرو. مثال د یو نفر غواړي چې هم سی وي در سره هم یې عکس یې در سره هم یې تذکرې کافي مثال د تذکرې عکس یې ولري یعنې ډېر شیان یې په دغه پکچر کې در سره ولري نو بیا به دلته راځې له د اټچمنټ نه به استفاده کوئ. مثال ګوره لاندې راځم دلته موږ ډاکومنټ ورته ویلی دی چې ډاکومنټ یې دلته نو دلته به راځې ورته چې اټچمنټ ورته انتخاب کړه نو دا هم
هم اوس نه انتخابېږي ځکه چې موږ دا باید له اول نه ورته انتخاب کړی. تاسو رایټ کلیک وکړئ او دا ډیلیټ کړئ. کله چې دا ډیلیټ کړو هغه وروسته دلته رایټ کلیک وکړئ دا انزرټ کړئ یوه خانه. دلته اوس ورته چې مثال د ډاکومنټ په نامه هغه وروسته ورته چې اټچمنټ یې کله چې ورته انتخاب کړو هغه وروسته دا کلوز کړه دا صفحه سوي. کله هغه وروسته دا راخلاص نو اوس به تاسو راسئ ګوره د ډاکومنټ ته. کله چې ډاکومنټ ته راغلی اوس تاسو دغه دلته ډاکومنټ نه کوي دغه شکل سره فقط تاسو کلیک وکړئ له کلیک او کلیک باندې کلیک کار نه کوي رایټ کلیک به وکړئ رایټ کلیک څخه منیج اټچمنټ باندې کلیک وکړئ. اوس تاسو اډ باندې کلیک وکړئ نو دلته به کوم عکسونه یا سیویان یا کومې تذکرې کافیان دي دا به ټول ورته اضافه کړئ. یو مې اضافه کړو بیا کلیک وکړئ مثال دوهم مې اضافه کړو دلته کلیک کوه دریم مې هم اضافه کړو. ریموو که غواړئ چې مثال دا یو ختم کړئ او که غواړئ چې مثال یو راخلاص کړئ یا یې سیو کړئ اوکې باندې کلیک وکړئ. اوس بیا دلته کلیک وکړئ کله چې کلیک وکړو ډبل نو دا فعاله کېږي. کوم یو عکس غواړئ چې مثال وګورئ زه ورته دا اول عکس غواړم چې وګورم اوپن کلیک وګوره په دغه شکل سره یې درته کوي صحیح شو. یا مثال دلته کلیک وکړه دا بل خلاص سیو از خو انشاءالله پیږئ ثبتوي. نو دا له اټچمنټ څخه کولی شي مثال چې څومره عکسونه یا کولی شي مثال د دې نفر څومره کومه ډیټا یې چې دی مثال یا سی وي مثال پکچر یا هر څومره چې کولی شي په اټچمنټ کې جای کړي. هغه وروسته کالکولیټ لرو. کالکولیټ څه کار کوي مثال راځم لاندې موږ دلته ګوره بیلانس لرو که نه کالکولیټ هم کار نه کوي. تاسو به راشئ دا به ډیلیټ کړئ. کله چې دا ډیلیټ کړو هغه وروسته به رایټ کلیک وکړئ او دا به هم یو انزرټ کړئ. اوس به راشئ دلته به د بیلانس په نامه یوه ویل جوړ کړئ او دلته به ورته انتخاب کړئ چې کالکولیټ یعنې راته جمع کړه. له کالکولیټ څخه وروسته څه شی درته جمع کړي ځوانس دلته خو اوس ګوره ما دا فیډ او بیلانس دلته مثال فی ورته انتخاب کړی خو زه په دغه شکل سره نه ښیم. ما مثال د هغه نمرې ورته ښودلې د پیس کې مثال تاسو د ور نمرې وښیئ ډسکاونټ کې مثال د خبرې د پاور پوینټ او داسې د مثال دلته ټوټل وښیئ صحیح شو. یا بیلانس کې زه ټوټل ورته راښیم. اوس ګوره په دغه ځای کې زه ورته دغه فیس ډبل کلیک وکړئ دا ډبل مې کلیک وکړو جمع کړه د چی سره جمع کړي. اوس دلته بیا مثال تاسو ورته دغه ډسکاونټ سره دې جمع کړي دا مې ورته انتخاب کړل ورسته اوکې کړئ. کله چې اوکې کړو دا به هم کلوز کړئ او سیو کړئ. له هغو څخه وروسته راځه کوم شی چې مثال تاسو دلته ګوره په فیس کې لیکئ اتوماتیک دلته جمع راځي که نه راځي جمع کړئ. مثال زه دلته ورته راځم دلته 400 ورته لیکم نو 400 څخه وروسته هلته څو سو 399 او که چېرته مثال ډسکاونټ مې ورته انتخاب کړی و دلته هم 400 ورته لیکم انټر یې کړه اتوماتیک یې تر پیډ مې ورته انتخاب کړی که څه شي مې انتخاب کړی ماریډ نو ماریډ هلته څه کوي ماریډ څنګه جمع کړي. ښه راځو بیرته دلته اټچمنټ نه بیلانس ته راځو. نو اوس بیلانس بیا کار نه کوي دا به مجبوره یې ډیلیټ وبایل. له ډیلیټ څخه وروسته تاسو رایټ کلیک وکړئ او انزرټ یې کړئ. دلته ورته وایي مثال بیلانس او دلته کالکولیټ له هغو وروسته تاسو ورته وایي دا فیس کې کومې چې مثال دا جمع کړه له چی سره دلته ورته وایي له فیډ سره جمع کړه صحیح شو. یعنې دې مجموعه چیرې راته وباسه په بیلانس کې راته وباسه. اوس یې اوکې کړئ دا هم کلوز کړئ. له کلوز څخه وروسته کله چې مثال تاسو راسئ اوس راځو ګوره دلته بیلانس کې ټوله مجموعه درته ښیي. د دې نفر چې د مثال فیس زه ورته وایم چې د دې 200 افغانۍ د انټر یې کړه هلته 400 دي مثال دلته هم ورته وایم چې دومره یې کړه اتوماتیک تاسو ته کومه مجموعه تاسو ته ښیي. بیا هم سمه ونه ښوده ولې ګوره دلته نه خو موږ باید اخ کړی دلته باید 400 ښودلی خو په دغه شکل سره یې انشاءالله سبا ته په دغو کې مکمل درس بیا هم سم سره خلاصېږي صحیح شو. ښه خیر یعنی د که غواړئ چې مثال نمرې جمع کړئ مثال راځو سبا ټیبل بیا درته جوړوم که مثال د ډسکاونټ تخفیف د ټول ورته وشي صحیح شو. له هغه وروسته بیا راځو دلته کالکولیټ څخه وروسته لوکاپ ایزټ لرو. لوکاپ ایزټ څه کار کوي که چېرته مثال غواړئ د په ډیټابیس کې په دغو شکل سره لیست جوړ کړئ نو بیا به لوکاپ ایزټ څخه استفاده کوئ. مثال ما دلته ورته چې له کوم پروګرام دی د کوم پروګرام زده کړې کوئ نو دلته بیا لوکاپ ایزټ انتخابوئ. نو دا هم کار نه کوي تاسو به دا بیرته له اول نه ورته انتخابوئ. رایټ کلیک کوم له هغه وروسته ورته مثال کوم یو پروګرام وایي پروګرام او دلته به ورته انتخاب کړئ چې لوک اپ ویزر لوکاپ ایزټ له لوکاپ ایزټ څخه به تاسو ته وایي دا کومه مثال کوم لیست ته راغلی له ټیبل څخه ټیبل جوړ له که نه له موږ سره اوس ټیبل نشته نو تا ته به تاسو آی ویل ټایپ ورته انتخاب کړي له وروسته نیکسټ کله چې نیکسټ نو دلته به مثال ورته چې یو وینډوز وایي یو وینډوز ده له وینډوز څخه وروسته وینډوز
لاندې مثال راسه له وینډوز څخه وروسته کوم یو وایي ورډ پروګرام ده د کومو پروګرامو لیست جوړ هغه به دلته ورته رسېږي مثال اکسل پروګرام دلته مثال ته درسېږي یا مثال پاور پوینټ هم ته درسېږي پاور پوینټ ورته ولیکه پوینټ او دلته مثال ورته راسي اکسس پروګرام ته رسېږي مثال دلته راسه فوټوشاپ هم ورته مثال هغه کوم هغسې دلته تاسو هغه به ټول دلته ورته ولیکئ د لیست په شکل سره صحیح ده کله چې دا ولیکل نو تاسو به دغه نیکسټ کوئ نیکسټ نښه وروسته فینش په کوم نامه دا به ذخیره کوئ سیو به کوئ د هغه وروسته کله چې مثال راځي تاسو پروګرام ته پروګرام باندې کله چې کلیک وکړئ ګوره دلته دا یو بټن لري په دې به کلیک وکړئ کوم پروګرامونه ستاسو هلته لیست کړي مکمل لیست به دلته درته راځي صحیح سو سر خو خلاص انشاءالله د هغه وروسته بیا راځم ډیزاین ویو ته دغه مکمل ډیټا ټایپ تقریبا دلته په 2021 کې 2 ډیټا ټایپ اضافه شوي دي په 2014 افیزه کې تقریبا 12 ډیټا ټایپ د هر فیلډ لپاره تاسو باید یو ډیټا ټایپ انتخاب کړئ صحیح سو له هغه وروسته دلته فیلډ پراپرټیز لرو چې په دې به انشاءالله سبا وایو څنګه دلکو بس دا فقط د اکسل پروګرام د اکسس پروګرام ډیټا ټایپ ول او سبب ان شاء الله دلته نور به ان شاء الله داسې مخکې ځو تر دې کوم سوال پوښتنه نه لرئ